وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. زمنګ استاسو د عقایدو د درسونو په سلسله کې موضوع د 20 رکعات د تراویح اثبات د احادیثنا او بیا د خلفای راشدینونا ائمه اربعونا اجماع او بیا د حرمین د مکه او د مدینه د تعامل 1400 کلن تاریخ داسې د عام مسلمانانو په دې 20 رکعات تراویح باندې اتفاق په دې مو خبره کړې و چې دلایل ووایو. په اول قدم کې مرفوع حدیث وایو. دا روایت په ډیر ګڼ کتابونو د احادیثو کې شته. مصنف ابن ابي شیبه دویم جلد 204 صفحه کې راخلی. باب وزکی باب کم یصلی فی رمضان من رکعات. پر رمضان کې د تراویح 100 رکعات وشي. بیا دا حدیث راوړي چې رمضان کې د 20 رکعات وشي. حدیث به وایم مخکې داغینا په کم کتابونو کې دا حدیث دی دغه حواله واخلي. اول مصنف ابن ابي شیبه، دویم المعجم الکبیر د امام طبرانی، پنځم جلد 403 صفحه، المنتخب من مسند عبد بن حمید، السنن الكبرى د امام بیهقی، باب ایک دی دویم جلد 496 صفحه کې باب راوړي. باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان. تراویح د 100 رکعات وشي. همدارنګه اعلاء السنن د حدیث د سند کې ل خبر شته، هغه باندې د دوی اعتراض سره د جوابونو را اخلو. حدیث داسې دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ راوی د حدیث دی فرمائی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله علیه السلام مبارک کان یصلی فی رمضان، دی بو چې میاشت د رمضان کې به منځ به کو 20 رکعتا والوتر، 20 رکعات والوتر او وتر، 20 رکعات تراویح او 3 رکعات شدی وتر دی. دا ګڼ کتابونو د حدیثو چې ما نمونه واخیستل د حدیث په دې ټولو کې موجود دی. اوس د دوی په یو اعتراض ترازو. دوی وای دا مرفوع روایت د 20 رکعات تراویح دا وای ضعیف دی. دا څه شی دی؟ ضعیف دی. وجد ضعف دوی جرح کوي په یو راوی د حدیث د سند باندې. اغا ابراهیم ابن عثمان ابو شیبه دی. ابراهیم ابن عثمان ابو شیبه وای دا هغه راوی دی چې دیتا محدثینو ضعیف ویلی دی. دی راوی د وجنه دا حدیث ضعیف شوی دی. دی قابل د استدلال نه دی. دا حدیث قابل د استدلال نه دی. دینه به موږ او تاسو 4 جوابات کوو. سو جوابات 4 جوابات دینه کولی شو. اول جواب داو کې چې دا ابراهیم ابن عثمان سیدا چې د بعض محدثینو په دې باندې جرح شتا، خو بعض نور محدثین بیا د استای هم او د توثیق هم بیانوي. دو طرفه اقوال شتا د محدثینو د په باره کې، هم د ضعف چې د لرا ضعیف ګرځي، هم د توثیق روایات شتا چې محدثین د توثیق بیانوي. دو طرفه شتا. د دا ضعف په دې دومره درجه کې نه دی چې د روایت د متروک کړی شي. د دا ضعف دومره نه دی چې د روایت د څه شي متروک شي. ولی سو دلایل وګوره. امام شعبه ابن الحجاج د 160 هجری والا دی. د ابو شیبه څخه روایت راخلی. امام مزی په تهذیب الکمال فی اسماء الرجال اول جلد 200
آتش پیت صفحہ کی امدارنگی ابن حجر پا تہذیب و تہذیب اول جلد یوسل شپک دے صفحہ کی لکی چے امام شعبہ دا ابراہیم ابن عثمان نا روایت راخلی دنا شیخ لی روایت او دا اتفاقی مسئلہ دا حتی دا غیر مقلدین اصول هم دادی اغوی پا کتاب القول المقبول فی شرح صلاة الرسول او نیل الاوتار اول جلد شپک دے صفحہ کی لکی چے دا امام شعبہ چے روایت را اخلی دے خامخا دا سقہ انسان نا روایت را اخلی دا چانا روایت اخلی شعبہ چے چرتم روایت را اخیستے وی نو دا روایت بے دا چانا را اخیستے دا سقانا او امام شعبہ دے ابراہیم ابن عثمان نسیاخی سے دے روایت کردے دے دا یو دویم امد امام بخاری استاذ الاساتذہ یزید ابن ہارون اغد دا توثیق بیان کردے دے دا امام بخاری استاذ الاساتذہ دا دے راوی توثیق بیان کردے دے تہذیب الکمال اول جلد 200 اویم صفحہ کی دا قتلشی دریم امام ابن عادی الجرجانی دے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کی امام مزی اول جلد 200 صفحہ کی لکی امام ابن عادی الجرجانی دے ابراہیم ابن عثمان بارہ کی لکی چے لہو احادیث صالحہ دد صحیح احادیث ہمشتا دد دا سے ندے چے ٹول روایات سے شی دی ضعیف دی بلکہ صحیح احادیث ہم ددشتا دا اول جوابو دویم جواب گورا اصول دا علم الحدیث تبالار شو اصولو دا علم الحدیث کی کتابون لکلے شوی دی القواعد فی علوم الحدیث دا امام تحانوی العثمانی دوش پہ تصفہ کی لکی الحدیث اذا تلقته الامت بالقبول یو حدیث تا چکلا تلقی بالامت حاصل شی تلقی بالقبول دا امت حاصل شی فهو عندنا فی معنی المتواتر زمن دا احناف و پا مذہب کی دا حدیث پا درجہ دا متواتر حدیث کے دے کم حدیث تا چے تلقی بالقبول حاصل شی امت قبول کی دا حدیث پا درجہ دا سشی کے دے بیالی کی وَمِن شَأْنِهِ أَن لَا يَشْتَرِطَ عَدَالَةُ رِجَالِهِ چکل یو حدیث تا تلقی بالقبول حاصل شی نو بیا داغ پا اسنادو کی نظر تا ضرورت نشتا چه سند صحیح وی کنوی حدیث تا تلقی بالقبول حاصل شو دا حدیث پا درجہ دا متواتر کے دی دا زمان دا احناف و اصول ندی بلکہ پا تدریب الراوی کے نحویشتم صفحہ کے امام جلال الدین سیوطی سے بھوملی کی یحکمو للحدیث بالصحت اذا تلقاہ الناس بالقبول آغا حدیث سے تلقی بالقبول ارتا حاصل وی آگے باندے حکم دا صحت کی گی وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْنَادٌ صَحِيحٌ اگرچہ دے حدیث تا صحیح سند نہیں بلکہ سند پر لحاظ سرا اگرچہ دا حدیث ضعیف وی خو تلقی بالقبول سرا يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح دا امام جلال الدین السیوطی چه دا اصول الحدیث کتاب لدی تدریب الراوی التدا قائدہ ذکر کی ہم دارنگے فیض الباری شرد سیل بخاری دریم جل کے امام علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی ان الحدیث اذا تعید بالعمل چکلا یو حدیث دا عملی جنبہ حاصل شی ارتقا من حال الضعف الى مرتبت القبول دا ضعف حالتنا قبولیت مرتبی تزی دے وی قلت وهو الاوجه عندی دا دیر صحیح خبر دا چا نظر دے دا دیوبند اکابرنا شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پا فیض الباری کے دا اصل غیر مقلدین منی دا غیر مقلدین لوی امام ثناء اللہ دے اخبار اہل حدیث دے دل تلی کی اعتراف کی چکم ضعیف روایت تا چے دا امت تلقی بالقبول حاصل شی نو دا ضعف دے تلقی بالقبول سرا مرفوع شی اچت شی دا حدیث قوت پیدا کی دا زمان دویم جوابو چے دے حدیث تا دشل رکاتا تراوتا
تلقی بالقبول حاصل دی د امت د طرف نه ټول امت اهل سنت په اتفاق سره دا حدیث منلې دی او شل رکعات تراوی قبول کړي دي نو د حدیث ته تلقی بالقبول حاصل شوا نو د سند ته په اعتبار د سند سره د ته قتل نه دی پکار چې سند ضعیف دی کنه دی دا دویم جوابو دریم جواب دینا دا واورم چې د یزید د ابراهیم ابن عثمان ابو شیبانا سلور کسانو روایت اخیسته دا روایت د شل رکعات تراو سو محدثینو راخیسته سلور یزید ابن هارون چې مصنف ابن ابي شیبه والا دی کم سند چې ما ولست علی ابن جاد ابو نعیم فضل ابن دکین منصور ابن ابي حازم دا سلور محدثین دي دا سلور واړه حضرات په اتفاق د محدثینو تقریب التهذیب سیر اعلام النبلاء د امام ذهبی تقریب التهذیب دا ټول په اتفاق سره لیکي چې دا سلور واړه محدثین ثقه دي نو چې دا سلور واړه محدثین ثقه محدثین عمدغه روایت په عمدغه سند سره د عمدغه ابراهیم ابن عثمان نه را اخلي دا دلیل د دې دی چې دغه روایت د څه شی دی صحیح دی یو آخری یو جواب سلورم بل واوري وایا کم حدیث او روایت نه چې یو امام مشهور امام د ائمهونه پاغه باندې استنباط وکي او هغه قبول کی نو بیا دغه حدیث باندې جرح قابل د قبول نه دی قابل د قبول نه دی ولی په تور د مثال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دغه راویان ورستو راغلی دي ابراهیم ابن عثمان ورستو راغلی دي امام ابو حنیفه مخکې راغلی دی د حدیث نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استنباط کړی دی چې شل رکعات تراوی د رسول الله سلام نه ثابت دي نو شل رکعات دی وکړی شي اوس دغه حدیث چې ورستو نور راویان روایت کوي او د راویانو په اعتبار سره په دې حدیث باندې جرح راځي چې دغه راوی ضعیف دی د دغه راوی د وجه نه دا حدیث ضعیف دی نو دغه راوی خو وروستو راغلی دی امام ابو حنیفه دې نه وړاندې موجود و امام ابو حنیفه د دغه روایت نه استنباط کړی دی نه تنها امام ابو حنیفه سلور واړه مذاهبو دې نه استدلال کړی دی او دای قبول کړی دی نو ورستو چې یو څوک ضعیف راځي نو د هغې د وجه نه په دې حدیث باندې جرحه چې کوم امام د ائمهونه دې باندې استدلال کوي استنباط کوي نو په دې باندې جرحه قابل د قبول نه دی دا عقلم نه مني عقلم نه مني دا که ضعف راغلی په اعتبار د سند سره ورستو هغه زمانې سره خو ضعف نشته دا ضعف ورستو راغلی راوي چې ضعیف دی دا ورستو راغلی دی هغه وخت سره خو دا مشکل نه به هر حال شل رکعات تراوی مرفوع روایت سره ثابت دی چې کوم ما وې بیا یې وایم ابن عباس سے فرمایي کان رسول ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول علیه السلام کان یصلی فی رمضان رمضان مبارک کې به یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر شل رکعات و تراوی کول او 3 رکعات هم وتر نو دا د رسول الله سلام نه ثابت دی په بل درس کې دریم نمبر درس کې به ان شاء الله د خلفای راشدینو نه د شل رکعات ثبوت وړاندې کوو ان شاء الله